د ژمنو اسیایي لوبو نه هم پړاو د فبرورۍ د 9 نیټې په شپه د چین د هایلونګ جیانګ ولایت په هاربین ښار کې پیل شوي دي. د یادولو وړ ده چې دغه لوبې به 8 ورځې دوام ولري او پر مهال به یې 4 ډوله سیالۍ ترسره شي او د اسیا د 34 هیوادونو سیمو له 1200 څخه زیات لوبغاړي پکې ګډون لري. د معلوماتو له مخې د اسیایي ژمنیو لوبو په دغه پړاو کې د ګډون کوونکو هیوادونو او سیمو شمیر او همدارنګه د ګډونوالو لوبغاړو شمیر د تاریخ نوی ریکارډ جوړوي. د یابولي څخه یوازې 100 کیلومتره لري هنګ دوهیزي ټاون پراخه تاریخي ودانۍ لري او په 2013 کال کې د کلتوري میراث ساتنې لپاره د یونسکو اسیا پیسفیک جایزه وګټله. اوس مهال دغه ښار د ژمي سیاحت کې د سترو لوبو کوربتوب کوي. ګڼ شمېر سیلانیان دلته د بېلابېلو ژمنیو سیالیو لیدو ته راځي او د دې منظرې ښکلا لا زیاتوي. د یخ او واورې صنعت په ښکاره ډول د ښار لپاره د اقتصادي پرمختګ نوې سرچینه ګرځېدلې ده. د ژمي ګرځندوی چټک پرمختګ د هنګ دوهیزي د غرونو په شاوخوا کې د یخني ښارګوټی په یو مشهور ځای بدل کړی ده. د سیلانیانو د راتګ په جریان کې د کور سټیشنونه، د عکس اخیستنې سټوډیوګانې او ګڼې نورې هټۍ هم جوړې شوي دي او ډېر شمېر ځوانانو ته د سوداګرۍ پیل کولو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. په 2013 کال کې هاربین ښار د یونسکو اسیا پیسفیک جایزه د کلتوري میراث ساتنې په برخه کې ګټلې ده چې دا د دې ښار د ژمني ګرځندوی او سیاحتي جذابیت نور هم زیاتوي.